درست مې د سټاف نه دی کړی په خدای یقین سهار نه سهار دا څو بجې دي ته تقریبا داسې دوه نیمې بجې دي اوسه پورې تا د اسلام نه دی کړی دا هر شی د الله په لاس کې دی روزه کار کردی که اونا شو صبح کشن جان نگیری اگر نکه نکردی اشتکام خواسط تا اصلا با خدا سمیاله گفتم که می بازار بند میشه ما بچه باور بیار که گفتیم خدا ما چه دارستیم چیره با خود ایران ماندیم که چی کنیم قمر بنسټ ګران لیدونکو سلامونه مې ومنئ خدای دې وکړي چې د صحت او عافیت په جامو کې پټ یاستئ مننه اول کوم د هغه ورونه چې موږ ته د مرسته رالیږلې وه د امریکې نه او دغه درې پایې ماشین مې واغوستی انشاءالله د هغه صدقه به زه په صدقه جاریه کې ورته برابروم او دا به موچیانو ورونو ته وړم چې داسې هغې البته مایو به وي هغې ته به یو ماشین ږدمه تر څو وکولی شي چې خپل فامیل ته یو مړی حلاله روزي په اسانه پیدا کړي که چېرته تاسو ورونه غواړئ موږ سره هم دغسې مرستې وکړي او ستاسو صدقه هم په صدقې جاریه کې راشي زموږ کوم لینک چې درته په سکرین ښکاري قمر هیلپرز کلب دغه کې راسره یو ځای شي څومره مو چې د وس وي $1 نه نیولی تر 10-20 پورې څومره مو چې وس وي ځانونه پکې راجستر کړي او انشاءالله ستاسو په مرسته ستاسو په ځانو ثبتولو باندې موږ به د بار بار غوښتنو نه مرستو غوښتنو نه به نور خلاص یو او موږ حاضر یو چې د هرې میاشتې په آخر کې تاسو ته موږ حساب درکو ریپورټ درته واستو فقط تاسو موږ ته ایمیل پرېږدئ انشاءالله د هرې میاشتې په آخر کې موږ تاسو ته ریپورټ دراستو چې موږ ستاسو دا مرسته په کوم ځای کې مصرف کړې ده په اروپا امریکا کې ستاسو په د $1 $5 هېڅ هم نه کېږي خو افغانستان کې موږ ډېر څه کولی شو خپلو هېوادوالو ته یادونې وړی بولم چې راځئ موږ سره تر اخره پاتې سي چې دا ماشینونه موږ چا ته ورکوو السلام علیکم کاکا رنگ که جور بخیر خامی رنگ کن خب صحیح رنگ کو ایسا بکی غریبی مریبی کی گیا نه کی خدای درست مې د سټاف نه دی کړی څه شی دی ویلې درست مې د سټاف نه دی کړی په خدای یقین سهار نه سهار دا څو بجې دي ته تقریبا داسې دوه نیمې بجې دي اوسه پورې تا د اسلام نه دی کړی دا هر شی د الله په لاس کې دی فامیل دې په غاړه دی جان شکر دوه فامیل لرم مال د خدای رضوانه ده دواړه به همدې هغه ته ناست دي دواړه روزي رسم خدای دې ماشین نداری تو چرا نه است ماشین باید دکتر شکبر خودی دی پیش دکتر شکبر نه ما که تو برم جور کو خیر از همین تو پرسان کردیم تو خود سپینگره کور مانی کنی څنګه دغه سي یخ کې راوته نو کو مجبوری دي سایه ورو سګو بچان دې نشته ځوانه استایو دا ستاره مکتب وای امروز زیاد خنک نیسته والا یه ذره هوا ذره یخ ور یخ شمالا کسا که دیگه گپاش خم شالا که اینجا خب باران اینجا تو سری سفید هم هستی در خانه کس دیگه هیچی نداری که کار بکنه او اصلا دیگه یک تا خورد دست شار بیرن کراچی میگم خورد از کراچی بانی میکنه نه تو روز بارانی بس او یک چند دیگه که نیمداش داریم دیگه که فردا گذران مال فعلا باز کار میشه چند پیدا میکنه میشه 2 ساعت 2.5 ساعت تا 3 ساعت 1 ساعت برابری دیگه بازاره مردم اگه تیر برش یک تاکتاو میخوره اگر لیکن نخورد اونه دادر رای خور میگرد باشه و چی میبری در خانه که چیز او چیزی که روزی یک آدم باشی بوده کسی گفتن میتونه هر چی که روزی رو بوده هر چی که مخرم شده باشه کتی اکثرا نمی بیادر چی که هستن موچه که هستن کتیشون ماشین میباشه ما غریبیست که او رو گرفتن نمیتانی 6,000 یک ماشین قیمتش هست اگه او باشه بس کار زیاد میکنی جان خدا میره باز خب کارتان آسان میکنه نه آسان تر میکنه یک ذره کار آسان تر من برمان خشک ایران هستیم 12 سال است که در خیمه هستیم خیمه زندگی میکنی دوستای خدا زیاد هستن خب شاید تو یک کدام دوست برابر شوه یک دوست خدا برابر شوه یک ماشین برید بگی بخره یا یک
کتت کمک بکنه نه؟ جواب مهربان هستم و خدا سمیاله گفتن که می بازار بند میشه ما پیش بابک بیار که گفتیم خدا ما چه دارستیم چیره بخوریم ایران ماندیم که چی کنیم. خیر است کاکا، رازق خداوند است، گریه نکو فهمیدی؟ بازار که بند میشه نمی در جنگل حیوانات می باشه، در بحر حیوانات می باشه با اونم لقمه برش کی تیار میکنه. برو خیر ببین سیش مایده داری سدی؟ جان میمانم سید ما مایده باید بیارم خب اینه کاکا این ماشین تان شد بانم ایجا قربان سر چمان جمان خداوند شما را خیر صحیح شد؟ قربان چان خداوند آباد باشید. خب ما رفت قربان چان فرایت به دعا میکنم درست است؟ خداوندان تو من داشته بود. خداحافظ کاکا کارتان نمیشه. عجیب بابا دا وخلا دا د ځان ته کېده او قلار بېغمه د ګنډل پېکه دا د هغه ماشین ده صحیح ده الله دې مو بدن بس لاس دې راک سلام علیکم خدای پامه تاسو سره خدای پامه یک ماشین اگه داشته باشی خوب کار نمیکنه اون ماشین تو باشه ماشین دیگه خبر واسه توان نداری اگه او باشه خب کارتان جور میشه انشالله. خب کوشش کردی که یک دانه بخوری خب ولی پول جمع نکنستی ها؟ والا دیگه گپ سر نفته که باشه خود جان دیگه نقده ها؟ نفته باشه والا که در روز اگر از خانه خود داشت دمی یخ و دمی خونه کسی که نداره اینجا مسلمان ورده نه خونه که میبینه و نه گرمی رو میبینه اینجا قرار میشه تا وقتی که یک 4 ساعت مانه میکشه. تو ارد خو مالی فعلا 1900 1800 2000 شده واسه شما چی میکنی؟ آره خود یک چاره ما را خدا کنه این کار میکنه نه باز بوجی میبری یا می تو نان میبری؟ نه واسه تن به بوجی نمیرسه؟ نه هیچ؟ دو 15 روز که ما سیرانه و نیم سیره و کمزیه فکر میگیریم بیگاه پتا میکنیم سوب میخوریم باز بیگاه سوا بیگاه تینو میتونیم حافظه هستیم اگر امروز یک کار کردی که اونا شو صبح کشن نوش جان میگیری اگر نکنی نکردی اشکام خواسته تا مشکل است کاکا کارتان دیگه ما چیز نمیخوایم فقط دعای داریم کارتان صحیح